سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یوې نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه مې راخیسته. دې پوښتنه کوي چې آیا زه د افغانستان لایسنس چې کوم دی هغه دلته بدلولی شم او که نه. دغه پوښتنه درې څلور وارې کمنټ شوې وه، نو ځکه ما راواخیسته. مخکې زما چې څومره خیال دی ما په دې اړه باندې یو ویډیو جوړه کړې وه، خو خیر بعضې ملګري نوي دي، دوی ته معلومات نشته دی، نو زه بیا غواړم چې تاسو ته په دې باندې معلومات درکړم. تاسو دلته اوس په فرانسه کې د افغانستان لایسنس نشئ بدلولی، او دا څه وخت کېږي چې د فرانسې دولت دغه قانون بدل کړی دی او په دغه باندې دغه په افغانستان لایسنس بدلول دلته بند کړي دي. او د هغې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر داسې ملګري وو چې هغو خپل لایسنونه بدل کړو. بعضې داسې ملګري وو چې هغو جعلي یا دو نمبر لایسنونه دلته راوړه او دوی کوشش کوو چې هغه بدل کړي. نو په دغه کې دوی ګیر شول او هر کله چې دوی ته معلومات وشو چې ډیرو خلکو د دغه تاریخ نه بعضو څه ملګرو مخکې مخیستي وي یا څه دې نه بعد څه ملګرو کوشش وکړو، نو دوی وویرېدل چې دې نه بعد به نور خلک هم راشي او دغسې به جعلي یا دویم نمبر لایسنسونه به راوړي. نو دې د وجې د فرانسې دولت دغه فیصله وکړه. نو اوس د افغانستان لایسنس دلته په فرانسه کې د فرانسې دولت نه بدلی. نو تاسو نشئ کولی، تاسو به دلته لایسنس اخلئ او د افغانستان لایسنس تاسو اوس دلته په فرانسه کې فلحال نشئ بدلولی. نو که چیرې یو کس غواړي دلته دوی لایسنس واخلي، نو دوی به دلته لایسنس پاس کوي. کو د لاغوت به اول ورکوي چې کوم د تیوري ستاسو اول د درسي کوم امتحان دی تاسو به ورته مطالعه کوئ، هغه کو د لاغوت ټسټ به ورکوئ. کله چې کوډ پاس کو نو هغې نه بعد به تاسو د ډریورۍ تقریبا 20 ساعته باید تاسو درس ووایئ. هغه 20 ساعته درس نه بعد تاسو به امتحان ورکوئ. او که تاسو هغه پخاتیک یا پریکټیکل چې کوم ستاسو ډرایوینګ دی ډریوري د هغه هم که تاسو پاس کو نو تاسو ته بلته لایسنس درکولی کېږي. ولې د افغانستان لایسنس اوس په فرانسه کې نه بدلیږي. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخه مو ښه.